أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ آل عمران سلورم پارہ آیات نمبر 165-166. دا دوه آیاتونه مبارک هم د غزوه احد متعلق دي. چې کله په غزوه احد کې مسلمانانو ته ډېر لوی نقصان ورسېده، ګټلی شوی جنگ په شکست باندې بدل شو، مال غنیمت د لاس نه ووته، 80 کسان شهیدان شو، اکثریت زخمیان شو. نبی علیہ السلام په خپله زخمی شو، غاښ مبارک شهید شو. نو بعضې صحابه دا خبره وکړله چې دا تکلیف او مصیبت د کم طرف نه موږ ته راغی، حالانکه موږ مسلمانان یو، په حق باندې یو، د الله د دین د غلبې دپاره جنگ کوو، جهاد کوو. نو چې دا شکست او دا دومره تکلیف دا موږ ته ولې ورسېده؟ الله پاک په دې دواړو آیاتونو مبارکو کې د هغې د دغې شکایت ازاله کړې ده او هغې ته تسلي ورکړې ده، ځکه چې صحابه ډېر زیات پریشان وو. نو د هغې هغه پریشاني ختمولو دپاره الله پاک څو خبرې په دې آیاتونو مبارکو کې بیان کړي دي. لومبنۍ خبره دا بیان کړې ده چې د دې نه مخکې کال په غزوه بدر کې د هجرت په 2م کال باندې تاسو کافرانو ته د دې نه دوچن نقصان رسولی و. ستاسو 80 کسان شهیدان شو په غزوه احد کې، او د کافرانو او مشرکانو 80 لوی لوی سرداران د بدر په میدان کې مردار شوي و، تاسو قتل کړي، او ورسره د هغې 80 لوی لوی سرداران هغه ستاسو قیدیان جوړ شوي. نو دې ته هم وګورئ چې تاسو دوچن تکلیف هغې ته رسولی و. نو که د هغې په نیمه باندې تاسو ته تکلیف ورسېدو، نو دا خو دنیا قانون دی، کله به ګټه وي، کله به تاوان وي، کله به خوشحالي وي، کله به غم وي، کله به انسان پریشان وي، کله به خوشحاله او په آرام او په راحت کې به وي. نو چې کله تاسو دومره لوی تکلیف هغې ته رسولی دی، نو که د هغې په نیمه باندې تاسو ته تکلیف ورسېدو، نو تاسو اوس دا خبره کوئ چې انا هذا، دا تکلیف د کوم ځای نه راغی؟ نو یو جواب یې دا کړی دی چې تاسو دغې کافرانو ته دوچن تکلیف رسولی. دویم جواب یې دا کړی دی چې دا ستاسو په وجه باندې تاسو ته تکلیف رسېدلی دی. یو دا چې جبل رمات باندې نبی علیه السلام کم 50 تیرانداز ودرولی وو، نو په هغې کې اختلاف پیدا شو، سره د دې چې نبی علیه السلام ورته تاکیدي حکم کړی و که تاسو موږ ته ګورئ او موږ ته شکست میلو شوي او زموږ غوښې په هوا کې مارغان اوچتئ،
هم به تاسو دا مورچه نه پرېږدئ. خو چې کله جنگ وګټلی شو نو هغه جبل رمات باندې کم 50 تیرانداز ولاړو دغه مورچې سنبال کړې او قابو کړې وه. نو په هغې کې اکثریت کسانو دا رایې پیش کړله چې د نبي علیه السلام د حکم کم مقصد و هغه پوره شو. جنگ وګټلی شو، مسلمانان مال غنیمت راغونډوي، کافرانو جنگ میدان پرېښی دی، تښتېدلي دي. لہذا اوس دې ځای کې زموږ د ودرېدلو ضرورت پاتې نه شو. نو راځئ چې موږ هم د مال غنیمت په راغونډولو کې حصه واخلو چې دا هم د جهاد یو جز او حصه ده. نو یو تاسو نو دغه کوتاهي وشوله. او درېمه خبره دا ده چې جنگ بدر کې کم 80 قیدیان د مسلمانانو په قبضه کې راغلیو نو هغې کې اختیار ورکړی نبی علیه السلام او مسلمانانو ته چې که دا تاسو قتل کوئ نو هم ستاسو اختیار دی، چې دا د کفر سرداران دي، مشران دي، په دې باندې بس تاسو په کافرانو باندې رعب او هیبت قایم شي. نو د دین تاسو سره اختیار دی. او که تاسو د دې نه فدیه اخلئ، پیسې ترې نه اخلئ او دوی پرېږدئ نو هم تاسو ته اختیار دی. او په دې دویم صورت کې دا شرط ورسره الله پاک لګولی و چې آینده کال به ستاسو نه 80 کسان شهیدان کیږي. که تاسو دوی پرېږدئ، پیسې ترې نه اخلئ، نو د دې په بدل کې به تاسو نه 80 کسان شهیدان کیږي. نو دې ته غاړه کېښودله چې شهادت دا خو زموږ دپاره سعادت دی، دا خو زموږ کامیابي ده. او دا 80 کسان د کفر سرداران دي. دی کې ممکن ده څوک الله پاک دی ته هدایت وکړي، اسلام قبول کړي او د دې نه چې کم فدیه موږ واخلو، مالی پیسې ترې نه واخلو، تاوان ترې نه واخلو، دې سره به زموږ جنګي قوت او طاقت نورم زیات شي. او د نبی علیه السلام رای مبارک هم دغه طرف ته وه او د اکثریت صحابه رای هم دغه وه چې دې پرېښودلی شي، فدیه دې ترې واخیستی شي او که زموږ نه راتلونکي کال کې 80 کسان شهیدان کېږي دا زموږ کامیابي ده. نو تاسو خو دې ته هم غاړه ایښې وه په روز کال چې تاسو ته اختیار درکړی شو چې 80 قیدیان دي ستاسو په لاس کې، که تاسو یې قتل کوئ او که پرېږدئ، خو پرېښودو صورت کې به تاسو نه 80 کسان شهیدان کېږي. نو چې اوس 80 کسان شهیدان شو نو تاسو وایئ چې دا تکلیف او دا پریشانی د کم طرف نه په موږ باندې راغله؟ نو دا خو ستاسو په وجه په تاسو باندې راغلی ده. او دریم حکمت او درېمه وجه دا بیان کړې ده چې دا کم نقصان او تکلیف تاسو ته ورسېدو په دې کې الله پاک خپل مؤمنان مخلصین بندگان خلقو ته ښکاره کوي چې راشئ وګورئ دا زما مخلصین بندگان دي، دا کامل ایمان والا بندگان دي. سره دې چې دومره لوی نقصان او تاوان ورسېدو، تکلیف او درد ورسېدو، اکثریت صحابه زخمیانو، بیا هم نبی علیه السلام هغې ته حکم کوي چې تاسو په دې کافرانو پسې وروسته لاړ شئ څه ځای پورې چې هسې نه دوی د واپسۍ اراده ونکړي، واپس را نه شي. هماغه شان وشوله چې هغوی د واپسۍ اراده کړې وه، خو چې کله دې نه خبر شو چې مسلمانان کمزوري نه دي، موږ پسې شاته را روان دي، نو کافران وتښتېدل او دغه شان مسلمانانو ته الله پاک فتح او کامیابي ورکړله. نو دې کې دا حکمت مو چې الله پاک خالص مؤمن هم جدا کی او خالص منافق پکې هم جدا کی. اولم اصابتکم، آیا هر کله چې ورسېد تاسو ته ای مؤمنانو مصیبت مصیبت تکلیف ورسېد د احد په میدان کې تاسو ته، قد اصابتم نو یقینا چې رسولی او تاسو د بدر په میدان کې کافرانو ته مثلیها دوچن د دینا، تاسو نه 80 کسان شهیدان شو او د هغې نه 80 کسان مردار شوي وو په بدر کې او 80 کسان تاسو ژوندي د هغې نه ګرفتار کړي. قلتم نو تاسو وویل انا هذا دا تکلیف او دا مصیبت د کوم ځای نه راغی. قل ورته ووایه ای پیغمبر علیه السلام هو دا تکلیف او مصیبت چې تاسو ته ورسېدو من عند انفسکم دا ستاسو د طرف نه تاسو ته ورسېدو چې تاسو د جبل رمات مورچه پرېښې وه او دغه شان د بدر په قیدیانو پرېښودلو کې د 80 کسانو شهادت ته تاسو غاړه ایښودلې وه. ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر، په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. نو چې فتح الله پاک چاته ورکول غواړي دا هم د الله پاک په اختیار کې ده، او چې چاته شکست ورکول غواړي عارضي طور نو دا هم د الله پاک په اختیار کې ده.
وما اصابکم او کم تکلیف چې رسیدلې دی تاسو ته یوم التقل جمعان په کوم ورځ باندې چې مخامخ شوې په خپل منځ کې دوه ډلې د احد په میدان کې چې یو د مسلمانانو ډله وه او دویمه د کافرانو ډله وه. نو د احد په میدان کې کم تکلیف او مصیبت تاسو ته ورسېدو فباذن الله نو دا د الله پاک په حکم سره د الله پاک داسې اراده شوې وه چې تاسو ته د تکلیف ورسیږي چې ستاسو اصلاح وشي ستاسو تربیت وشي. نه یو پکې دا حکمت او بل حکمت پکې دا وليعلم المؤمنین او د پاره دی چې معلوم کی الله پاک مؤمنان. نو الله پاک ته معلوم دی چې کم کامل ایمان والدی خالص ایمان والدی او نور خلق ته ښکارا کړل چې راشه وګوره دا کامل ایمان والا خلق دی. اولم اصابتکم مصیبت آیا هر کله چې ورسید تاسو ته مصیبت د احد په میدان کې قد اصبتم یقینا چې رسول او تاسو کافرانو ته تکلیف مثلها د دین دو چند د بدر په میدان کې قلتم نو تاسو اویل ان هذا دا د کم زینه دا تکلیف مونږ ته ملو شو قل ورته وایا هو من عند انفسکم چې دا تکلیف تاسو ته ورسېدو نو دا تاسو د طرف نه تاسو ته رسېدلی دی. ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. وما اصابکم کم تکلیف چې رسېدلی دی تاسو ته یوم التقل جمعان په کوم ورځ باندې چې مخامخ شوې په خپل منځ کې دوه ډلې چې یو د مؤمنانو ډله وه بله د کافرانو ډله وه د احد په میدان کې چې کوم تکلیف تاسو ته ورسېدو فباذن الله نو دا د الله پاک په حکم سره وليعلم المؤمنین او د پاره دی چې الله پاک ښکاره کړي مؤمنانو لره نور خلقو ته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.